لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هیڅ چری به حاصل نه کوي تاسو نیکی تر هغه پورې چې خرج کوي تاسو د هغه سنه چې تاسو ور سره مینه ده وما تنفقوا او هغه چې خرج کوي تاسو من شيء ان شيء فإن الله به عليم پس یقینا الله پاغي خپوه ده كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل ټول خوراکونه کوم چې دو پزان حرام کړی دي حلال بني اسرائيل لرا الا ما حرم اسرائيل مگر هغه چې منع کړو يعقوب عليه السلام على نفسه پزان خپل من قبل ان تنزل التوراة مخکې د نازلېدلو د تورات نه قل توا فاتوا بالتوراة راوړی تورات فتلوها اولولي هغه ان كنتم صادقين کای تاسو رښتینی فمن افترى على الله الكذب نو چا چې جوړ کړ په الله باندې دروغ من بعد ذلك ورسل دینا فاولئك هم الظالمون دغه کسان خاص دي ظالمان دي قل صدق الله توا رشتیا ویلی دی الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا فاستعبداري او کید دین د ابراهيم عليه السلام چکلک موحد وما كان من المشركين او نو د مشرکاننا ان اول بيت وضع للناس یقینا اول کور چې مقرر کړی شوی دی خلقو د پاره للذي ببکتا خامقا هغه دی چې په مکه معظمه کې دی مبارکن د برکت نه ډک دی وهدن او هدایت للعالمین د پاره د خلقو فيه آیات بینات پدې کې نخې د ښکارا مقام ابراهیم مقام د ابراهیم علیه السلام دی پدې کې نخې د ښکارا د قدرت د الله او یو د هغې نه زید ابراهیم علیه السلام دی ومن دخله کان آمنا او څوک چې داخل شو دی کور ته نو امن واله بوي ولله علی الناس او الله لرا او الله د پاره على الناس فخلق بان حج البيت حج بيت الله ده من استطاع اليه سبيلا فهغه چا چې وسلري هغه ته دلاري ومن كفر او چا چې کفر وکړو فانکار د حج سره فان الله يقينا الله غني ده عن العالمين د ټول خلقنا قل يا اهل الكتاب او كتاب ولو لما تكفرون ولكفر کوي بآيات الله فآياتن د الله والله شهيد الله خبر دی على ما تعملون فهغه عملون چې تاسو کوي قل او يا اهل الكتاب كتاب ولو لما تصدون ولمن کوي عن سبيل الله دلار د الله نا من امن هغه څوک چې ایمان راوړي تبغونها عوجا لټوي تاسو پاغي کې کګلیچ وانتم شهدا او تاسو خبرې په حقانيت دي وما الله ندي الله بغافل بخبر عما تعملون ده هغه عملون چې تاسو کوي يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إن تطيعوا فريقا من الذين كتاب داري أكيد يودل دهغا كساننا أوتوا الكتاب چورکړی شوی دی ورته کتاب يردوكم واپس وګرځي تاسو بعد ایمانکم پس ایمان تاسو نه کافرین کافران وكيف تكفرون او څنګه کفر کوي وانتم تتلى عليكم آيات الله او لستيکيږي پتا سو باندې آیاتونه د الله وفيكم رسوله او پتاسو کې رسول الله دی ومن يعتصم بالله او چاچ منګوري ولګولې په دین د الله فقد هدي الى صراط مستقيم نو یقینا ورسول شونی غلارتا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ايمان ولو يركوا د الله حق تقاته لا يقرا ولا تموتن ومملكيږي الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې منون کې د توحید یې واعتصموا بحبل الله جميعا او کلک شي پر سید الله پوری ټول ولا تفرقوا مجدا کیږي د دې رسینا واذكروا نعمت الله عليكم او یاد کې احسان د الله پتا سو باندې اذ كنتم اعداء کله چې تاسو دشمنان وي فالف بين قلوبكم نجوړ خرا وس الله پمن د زړونو تاسو کې فاصبحتم بنعمته اخوانا نشوي تاسو په نعمت د الله رونه وكنتم على شفا حفرة من النار وتاسو پغاړه د کندې د اور فانقذكم منها نبچ کړي د اورنا كذلك يبين الله لكم آياته دغه سی بیان الله تاسو ته احکام خپل لعلكم تهتدون د دې د پاره چې لار عمومي ولتكن منكم امه يدعون الى الخير او ودستاسو نه وړل چې بلنه کوي خیر طرف ته ويأمرون بالمعروف او بیان کوي په نیکي سره وينهون عن المنكر ومن كيد بدينا واولئك هم المفلحون او دغه کسان خاص دي کامیاب دي ولا تكونوا كالذين تفرقوا او مکیږي پشان د هغه چا چې جدا شول واختلفوا او اختلاف وکړو من بعد ما جاءهم البينات
ورستو د هغې نه چې راغله هغې ته ښکاره حکمونه واولئک لهم عذاب عظیم او دغه کسان دي ولره عذاب لوی دی یوم تبیض وجوه وتسود وجوه په هغه ورځ چې سپین بشي مخونه بعضې وتسود وجوه او تور بشي بعضې مخونه فاما الذین اسودت وجوههم هغه کسان چې تور بشي مخونه د هغې اکفرتم بعد ایمانکم اوبه ویلی شي آیا کفر کړی تاسو پس د ایمان ستاسو نه فذوقوا العذاب نو اوسکئ عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د هغه چې تاسو کفر کوو واما الذین ابیضت وجوههم او هغه کسان چې سپین بشي مخونه د هغې ففي رحمت الله نو یې به هغه په رحمت د الله کې هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه تلک آیات الله د آیاتونه د الله د نتلوها علیک بالحق چې لولو مونږ په تا باندې د حق کار کولو دپاره وما الله یرید ظلما للعالمین او الله اراده نه کوي د ظلم کولو په مخلوقاتو په خلقو باندې ولله ما فی السماوات وما فی الارض او خاص د الله په اختیار کې د هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي والى الله ترجع الامور او خاص الله ته ورګرځولی شي ټول کارونه کنتم خیر امت یی تاسو غوره امت اخرجت للناس رایستلی شوې د پاره د نفع د خلکو تأمرون بالمعروف حکم بکوي تاسو په نیکۍ سره وتنهون عن المنکر او بر بکوي د بدینا وتؤمنون بالله او ایمان بلرئ په الله ولو آمن اهل الكتاب که ایمان راوړی کتابیانو لکان خیر لهم نو دا بغوره د دوی دپاره منهم المؤمنون بعض د دوی ایمان والدي واکثرهم الفاسقون او ډیر د دوی نافرمان دي لن يضروكم الا اذى هیڅ چرې ضرر نشي درکولی تاسو ته مگر بده وینا وان یقاتلوکم او که جنګ کوي دوی ستاسو سره یولوکم الادبار نو وبګرځئ تاسو ته شاګانې ثم لا ينصرون بیا به د دوی سره امداد نشي کېدی ضربت علیهم الذلة ټاپه شوی دی په دوی باندې ذلت د ظاهر اینما سقفو هر ځای کې چې وموندلی شي الا بحبل من الله مگر چې منګولې ولګئ پر سید الله وحبل من الناس او پر سید مؤمنانو وباءوا بغضب من الله او اختشوی دی په غضب د الله وضربت علیهم المسکن او ټاپه شوی دی په دوی باندې خواري د زړه ذلك بانهم دا په دې سبب كانوا يكفرون چې دوی کفر کوي بآیات الله پایاتونو د الله ويقتلون الانبیاء وجل بی پیغمبران بغیر حق بغیر د جرم شرعنا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دا په دې وجه چې دوی نافرمانی کول او د حد نه تیریدل لیسوا سواء ندی یو شان من اهل الكتاب بعد د کتاب والونه امه یو ډله ده قائمه چې ولاړه ده مضبوطه په دین یتلون آیات الله اولولی آیاتونه د الله آنا الليل په وختونو د شپې کې وهم یسجدون او دوی سجده کوي یؤمنون بالله واليوم الاخر ایمان لري په الله او په ورځ ورستنی ويأمرون بالمعروف او حکم کوي په نیکۍ سره وینهون عن المنکر او منع کوي د بدینا ويسارعون في الخيرات او جلتی کوي په نیکو کارونو کې واولئک من الصالحین او دغه کسان د نیکانو د ډلې نه دي وما يفعلوا من خير او هغه چې کوي د وسنه کار فلن يكفروه نو هیڅ چری به محروم نشي د ثواب د هغینا والله عليم بالمتقين الله په هدي د متقینو په حال باندې ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر کړي دي لن تغني عنهم اموالهم هیڅ چری بلری نکي د دیونه مالونه د دی ولا اولادهم او اولاد د من الله شيئا د عذاب د الله نس شيء واولئك اصحاب النار او دغه کسان اور والدهم فيها خالدون دوی په هغه کې همیشه مثل ما ينفقون مثال د هغه مالونو چې خرج کوي دي في هذه الحیات الدنيا د پاره د ژوند د دنیا کمثل ريح پشان د سلی فيها سر چې پاغه کې یخ غلې وي اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم چې اورسي فصل د هغه قوم ته چې ظلم کړي په ځانونو خپل فاهلكته نو تبا کې هغه وما ظلمهم الله او ظلم نه دی کړی الله په دوی باندې ولكن انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل نفسونو باندې په خپل ځانونو ظلم کوي یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانه من دونكم من سي دوست رازدار سیوا ستاسو د ایمان والونا لا تتخذوا من سي بطانه پټ دوستی د زړه دوستی سیوا د مؤمنانو نا لا يعلونكم خبالا زکه چې کمې نه کوي دو په نقصان ستاسو کې ودوا ما عنتم او خي هغه چې تکلیف کې واچي تاسو لرا
قد بدت البغضاء یقینا ښکار شوې ده کینه من افواههم د خولو د دیونه وما تخفي صدورهم او هغه چې پټۍ سینې د دیو اکبر ډېر زیات دي قد بینا لكم الآیات یقینا بیان کړي موږ تاسو ته نښې ان کنتم تعقلون که تاسو عقل لرئ ها انتم اولئک خبردار تاسو اے مومنانو تحبونهم من کوي د دیو سره ولا يحبونكم او دیو من نه کوي تاسو سره وتؤمنون بالكتاب كله او تاسو ایمان لرئ په ټول کتاب باندې واذا لقوكم قالوا آمنا او کله چې دوی مخامخ شي تاسو سره وایي دوی ایمان راوړی مونږ واذا خلوا او کله چې لاړ شي عضوا علیکم الانامل کله چې لاړ شي دوی ستاسو نه نو چکونه لګوي په تاسو پسې په سرونو د ګوتو خپلو باندې من الغیظ د وجې د غصې نه چې په تاسو باندې سرونه د ګوتو د وجې د غصې نه قل موتوا بغیظکم ته ورته ووایه مړه شئ په غصه خپله ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله پوهه دی په هغه خبرونو چې په سینو کې دي ان تمسسکم حسنة تسؤهم ورسی تاسو ته خوشحاله نو خفه کوي دوی لره وان تصبکم او که ورسی تاسو ته سیئة تکلیف یفرحوا بها خوشحالیږي دوی په هغې وان تصبروا وتتقوا او که صبر وکړو تاسو پرهیزګاري مو وکړه لا یضرکم کیدهم شیئا نو ضرر به در نه کړي تاسو ته چلونه د دوی هېڅ ضرر ان الله بما يعملون محيط یقینا الله د دوی عملونو لرا راګیرونکی دی وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وإذ غدوت من أهلك کله چې سحر وخت ووتې ته د کور والونه تبوئ المؤمنین ښودلې د مؤمنانو ته مقاعد مورچې للقتال د پاره د جنګ کولو والله سميع عليم الله هر څه اوري او په هر څه پوهه دی اذ هم الطائفتان منکم کله چې قصو کو دوه ډلو ستاسو نه ان تفشلا چې کمزوري وکي والله وليهما او الله همت ورکوونکی دی د دیوتا وعلى الله فليتوكل المؤمنون او په الله د ځان اسپاري ایمان والا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله او یقینا امداد کړی دی تاسو سره الله په بدر کې او تاسو لږ وئ کمزوري وئ فاتقوا الله نو یریږئ د الله نه لعلکم تشکرون د دې دپاره چې شکر وکړئ اذ تقول للمؤمنین کله چې وویل تا ایمان والو ته الن یکفیکم آیا پوره نه د تاسو لره ان یمدکم ربکم چې امداد به وکړي ستاسو سره رب ستاسو بثلاثة آلاف من الملائکة په 3,000 د ملایکو سره منزلین راکوزې کړی شوي بلا ولنا ان تصبروا بلکې که صبر وکړو تاسو ویأتوکم من فورهم او راشي دغه خلق تاسو ته په جوش خپل سره یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکة نو نږدې ده چې امداد به وکړي ستاسو سره رب ستاسو په 5,000 د ملایکو نه مسومین نښې به یې لګولي د جنګ وما جعله الله او ندی ګرځولی الله دا الا بشرا لكم ندی ګرځولی الله دا را لېږل د ملایکو مګر زیری ستاسو دپاره وما النصر الا ولتطمئن به قلوبکم او د دې دپاره چې کلک شي زړونه ستاسو په دې سره وما النصر او نه د غلبه الا من عند الله العزیز الحکیم مگر د طرفه د الله نه چې زورور دی او حکمتونو واله دی لیقطع د دې دپاره چې پرې کې طرفا من الذین کفروا یو ټوکړه د کافرانو نه او یکبتهم یا ذلیل کې هغې لره فینقلبوا خائبین پس واپس په وګرځي ناامیده لیس لک من الامر شیء نشته تعالی د اختیار نه څه شی او یتوب علیهم یا مهرباني وکړي په دیو او یعذبهم یا عذاب ورکړي دیو لره فانهم ظالمون یقینا دیو ظالمان دي ولله خاص الله لره ما فی السماوات وما فی الارض هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي یغفر لمن یشاء بخنه کوي چاته چې وغواړي ويعذب من یشاء او عذاب ورکوي چاته چې وغواړي والله غفور رحیم الله بخونکی مهربان دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا الربا مخوری سود اضعافا مضاعفه دچن په دچن واتقوا الله ویریږئ د الله نه لعلکم تفلحون د دې دپاره چې کامیاب شئ واتقوا النار التي اوزان بچ کې د حرامنا
واتقوا النار التي او ځان بچ کړئ د حرامونو په بچ کېدو سره د هغه اورنا اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو. واطیعوا الله ورسوله او تابعداري کوئ د الله د رسول د دی لعلکم ترحمون د دې د پاره چې په تاسو رحم وکړی شي. وسارعوا الى مغفرة من ربكم او جلتی کوئ بخنی تر طرف د رب ستاسو نه وجنة او جنتونو ته عرضها السماوات والارض چې فراخي د هغې اسمانونه او ځمکه ده اعدت للمتقین تیار کړی شوې د پاره د بچ کېدونکو د شرک نه. الذين ينفقون في السراء والضراء هغه کسان چې خرج کوي په خوشحالۍ کې او په تکلیف کې. والکاظمین الغیظ او تیرونکي د غصې دي. والعافین عن الناس او معافي کوونکي دي د خلکو نه. والله يحب المحسنين الله من کوي د داسې احسان کوونکو سره. والذین اذا فعلوا فاحشة او دو هغه کسان دي کله چې وکي ښکاره ګناه او ظلمو یا ظلمو کې انفسهم په ځان باندې ذکروا الله نو یاد کې الله فاستغفروا لذنوبهم نو بخنه غواړي د پاره د ګناهونو خپلو. ومن يغفر الذنوب الا الله او څوک دی چې وبخي ټول ګناهونه سوا د الله نه. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون او نکله کېږي په هغه ګناه چې وکړي دي او دو پوهېږي. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم دغه کسان بدله د دو بخنه د طرفه د رب د دونا. وجنات او باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولي خالدین فیها دیو به په هغې کې همیشه وي. ونعم اجر العاملین او ښه دی ثواب د داسې عمل کوونکو. قد خلت من قبلکم یقینا تیر شوي دي ستاسو نه مخکې سنن واقعات فسیروا فی الارض نو وګرځئ په ځمکه کې فانظروا وګورئ په عبرت سره کیف کان عاقبة المکذبین څنګه و انجام د دروغجن کوونکو. هذا بیان للناس دا قرآن وضاحت دی د پاره د خلکو. وهدى او لارښودونکی دی. وموعظة للمتقین او نصیحت دی د پاره د فیدې د متقیانو. ولا تهنوا سستی مکوئ د جهاد نه. ولا تحزنوا او مبې حوصلې کېږئ په تکالیفو. وانتم الاعلون او تاسو اوچت شان والی ان کنتم مؤمنین که تاسو پورا ایمان والی. ان یمسسکم قرح کورسید تاسو ته زخم نو صبر کوئ. فقد مس القوم قرح مثله یقینا رسیدلی دی قوم کافرانو ته زخم د دې پشان. وتلک الایام دا ورځې نداولها بین الناس مونږ اړوره هړو په مین د خلکو کې د پاره د حکمتونو. وليعلم الله الذين آمنوا او د دې د پاره چې ښکاره کې الله هغه کسان چې ایمان راوړی. ويتخذ منکم شهدا او جوړ کې ستاسو نه شهیدان. والله لا يحب الظالمين الله نه خوښوي ظالمان. وليمحص الله الذين آمنوا او د دې د پاره چې پاکي الله ایمان والا. ويمحق الكافرين او ختم کی کافران. ام حسبتم آیا گمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنة چې داخل بشي جنت ته. ولما يعلم الله الذين جاهدوا او تروس پورې نه د ښکاره کړي الله مجاهدین منکم ستاسونا. ويعلم الصابرین او نه د ښکاره کړي صبرناکو لرا. ولقد كنتم تمنون الموت او یقینا ارمان کو تاسو د شهادت من قبل مخکې د دینا ان تلقوه چې تاسو مخامخ شوي د هغې سره. فقد رأيتموه نو تاسو ولیدو وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل. وما محمد الا رسول او نه محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول نه. قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوي دي مخکې د هغه نه رسولان. افا ام ماتا نو آیا هغه څوک چې وفات شو او قتل انقلبتم یا وجلی شو نو اوړی به تاسو علی اعقابکم په پوندو خپلو باندې. ومن ينقلب على عقبيه او څوک چې واوړېدو په پوندو خپلو باندې فلن يضر الله شيئا نو هیڅ چرې ضرر نشي ورکولی الله ته هیڅ څیز. وسيجزي الله الشاکرین او زر ده چې بدله به ورکړي الله ثابت قدمو ته. وما كان لنفس او نه ده ممکن یو نفس لره ان تموت چې مړ شي الا باذن الله مگر په اجازت د الله. کتابا مؤجلا دا لیک دی مقرر. ومن يريد ثواب الدنيا او څوک چې غواړي په عمل سره بدله د دنیا نؤته منها نو موږ ورکو هغه ته د هغې نه. ومن يريد ثواب الآخرة او څوک چې غواړي بدله د آخرت په عمل خپل سره نؤته منها نو وربکو موږ هغه ته د هغې نه. وسنجزي الشاکرین او خامخا بدله به ورکو شکر ګزارو ته چې د آخرت په نیت عمل کوي.
وکأی من نبی او ډیر پیغمبران قاتل معه جنگونه کړي د هغوی په ملګرتیا کې ربیون کثیر خدا پرستو خلکو ډیرو فما وهنوا لما اصابهم نسست اونکړه هغوی د جهاد کولو نه د وجه د هغه تکلیفونو نه چې رسېدلي وو هغوی ته فی سبیل الله په لاره د الله کې وما ضعفوا او نه کمزوري شوي په مقابله د دشمن کې ومستکانو او نو تابع شوي د دشمن والله يحب الصابرین الله مینه کوي د صبرناکو سره وما كان قولهم او نو وینا د دیو الا ان قالوا مگر دا چې اویل دیو ربنا ای رب زمونږه اغفر لنا ذنوبنا او بخ من ته گناهونه زمونږه و اسرافنا فی امرنا او زیات که زمونږه په کار د دین زمونږ کې وثبت اقدامنا او کلک کې قدمونه زمونږ وانصرنا علی القوم الكافرین او غلب راکې مونږ ته په قوم کافرانو باندې فآتاهم الله نو ورکړه دیو ته الله ثواب الدنیا بدله د دنیا وحسن ثواب الاخره او خیست بدله د آخرت والله يحب المحسنین او الله من کید خیست عمل کوونکو سره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا کا خبر امن لتاسو د کافرانو يردوکم علی اعقابکم نو واپس پوګرځي تاسو د ایمان نه په پوند تاسو باندې فتنقلبوا خاسرین نو شی بتاوان والا بل الله مولاکم بلکې الله مولا تاسو دی وهو خیر الناصرین او هغه غوره د امدادیانو دی سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب په سبب د دې چې خامخا اچو مونږ په زړونو د کافرانو کې هیبت بما اشرکوا بالله په سبب د دې چې دوی برخې والا جوړ کړي د الله سره ما لم ينزل به هغه څوک چې الله تعالی را لېږلی نه دی به په شریکت د هغې سلطانا هیڅ دلیل ومأواهم النار او زید ورتلو د دوی اور دی وبئس مثوى الظالمین او ناکاره زید اوسېدو د مشرکانو دی ولقد صدقكم الله او یقینا پوره کړي د ستاسو سره الله وعده لو اسفل استحسونهم کوم وخت چې وجل تاسو دیو لره باذنه په حکم د الله حتی تر هغه پورې اذا فشلتم چې کله کمزوري شوي تاسو وتنازعتم او جګړه وکړه تاسو په الامر په حکم د پیغمبر کې وعصيتم او خلاف مو وکړو د حکم د نبینا من بعد ما اراكم ما تحبون ورستو د هغه سيزنه چې خو د الله تاسو ته هغه چې تاسو خوخو منکم من يريد الدنيا بعض تاسو نه هغه چې غوښتي دنیا ومنکم من يريد الاخره او بعض تاسو نه هغه څوک چې طلب کوي د آخرت ثم صرفكم عنهم بیا واړولی الله تاسو د هغوی نه لیبتلیکم د دې دپاره چې ازمیخو کې په تاسو ولقد عفا عنکم او یقینا معافي وکړه الله ستاسو ته والله ذو فضل على المؤمنین الله فضل والده په مؤمنانو باندې اذ تسعدونکم وخت روان وی تاسو مدینه طرف ته ولا تلوون على احد والرسول او شاتن قتل تاسو هیڅ شاته او رسول يدعوكم आवाज کو تاسو ته فی اخراکم رستو تاسونا فاصابکم نو په بدل کې درک تاسو تغمن غم بغم په بلغم لکي لا تحزنوا د پاره د دې چې نشي غم جن علی ما فاتکم په هغه څه چې فوش تاسونا ولا ما اصابکم او په هغه څه چې ورسېد تاسو ته والله خبير بما تعملون او الله خبردار دی په هغه څه چې کوي تاسو ثم انزل عليكم من بعد الغم بیا راولګو الله پتا سبحانه ورستو د خفغان امنتن امن نعاسن پرکاله خوب یغشا طائفه منکم پټول هغه یو ډله ستاسو نو طائفه نو بل ډله قد اهمتهم انفسهم چې فکر من کړي هغوی نفسنا یظنون بالله او ګمانونه کول په الله غیر الحق نه حق ګمان ظن الجاهلیت ګمان پشان د جاهلیت والو یقولون ويلدو هل لنا من الامر من شيء اشتد مونږ د امداد نه صحیحا قلت ورتوا ان الامر كله لله یقینا امداد ټول د الله په اختیار کې دی یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لك پټوي دی په نفسونو خپلو کې هغه څه چې نه ښکاره کوي تا ته یقولون ويلدو لو كان لنا من الامر کچروي مونږ لره د اختیار نه شیء سشي ما قتلنا ها هنا نو وجل شوی مونږه یعنی نسبیان زمونږه دلتا قلت ورتوایا لو کنتم فی بیوتکم کوي تاسو په کورونو خپلو کې
لبرز الذين نخامخارا وتلبو هغه کسان كتب عليهم القتل چې مقرر شو په هغه باندې قتل مرګ الى مضاجعهم زید غرزیدل خپلوتا وليبتلي الله او دا کار الله وکړو د دې د پاره چې ازمیخو کی الله جل شانه ما فی صدورکم په هغه څه چې په سینو تاسو کې دي وليمحص ما فی قلوبکم او د دې د پاره چې پاک هغه ایمان چې په زړونو تاسو کې دی والله علیم بذات الصدور الله په هغه په هغه خبرونو چې په سینو کې دي ان الذين تولوا منكم يقينا هغه خلق چې واپس وګرځیدل تاسو نه د میدان جنگ نه یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوید وړلې انما استزلهم الشیطان یقینا خو یولو شیطان ببعض ما کسبوا په سبب د هغه ګناهونو چې دیو کړی دي ولقد عفى الله عنهم یقینا معاف کړی ده الله دیوتا ان الله یقینا الله غفور بخنه کوونکی دی حلیم صبرناک دی یا ایها الذين آمنوا ایمان والو لا تكونوا مکیږئ کالذین پشاندا کسانو کفروا چې کافران دي وقالوا او وعدوا لاخوانهم فلرنتا اذا ضربوا هر کله چې دو سفر کوي فی الارض پزمکه کې او کانوا غزا یاشدوا غازیان لو کانوا عندنا کوي دو زمون سرا ما ماتوا وما قتلوا نبمړه کې دي دو نو وجل کې دي با ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم د دې د پاره چې وګرځي الله دا خبره ارمان پزړونو د دیو کې والله یحیی الله ژوند کول کوي و یمیت او مړ کول کوي والله بما تعملون بصیر او الله تاسو عملونه ویني ولئن قتلتم في سبيل الله وجل شوي تاسو پلار د الله کې او متم یا مړ شوي لمغفرة بخند من الله د طرف د الله نو رحمتنا او ثوابنا خیر غرد مما یجمعون ده هغه معلوم چې دی جمع کوي ولئن متم او قتلتم او کمړ شوي تاسو او وجل شوي لئن الله تحشرون نخامخا الله تب جمع کړی شي تاسو فبما رحمة من الله لنت لهم نو پوجد رحمت د الله نرم یتدیوتا ولو كنت فظا کویت بجب غلیظ القلب سخ زړوالا لنفضوا من حولك نخامخا بخوارشي دوستانه چکچا پیرا فاعف عنهم معافك وديوتا واستغفر لهم وبخنغوار ديو دفارا وشاورهم او مشوره کو د دیو سره په امر پکار کې فاذا عزمت فتوکل على الله نو کله چې قصو کې ته د کولو د یو کار نو ځان اوس پاره په الله باندې ان الله یقینا الله يحب المتوکلین من کید توکل کوونکو سرا ان ينصركم الله فلا غالب لكم که امداد او کی تاسو سره الله نو نشته زور اور پتاسو باندې و ان يخذلكم او که یریږي تاسو د الله نه و ان يخذلكم او که پریګ دی تاسو الله فمن ذا الذي نسوق ده هغه کس ينصركم من بعده چې امداد بو کی تاسو سره ورستو د هغه نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله د ځان اوسپاري مؤمنان وما كان لنبي او ندی لایق د شان د نبی سره ان یغل چې خیانت کی ومن یغل لو چا چې خیانت وکړو یأتی بما غل یوم القیامه نورا بشد هغه سره چې خیانت کړوي په ورځ د قیامت ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا به پوره ورکړی شي هر چاته بدله د هغه عمل چې کړی وي وهم لا یظلمون او په دیو به ظلم نشي کېدی افمن اتبع رضوان الله آیا نو څوک چې تابعداري کوي د رضا د الله کمن باء بسخط من الله نو دې پشان د هغه چا چې اخته شوی په غضب د الله و مأواه جهنم او زید هغه جهنم دی و بئس المصير او بد زید ورتل زید جهنم هم درجات عند الله دیو مختلف درجو والد پنځ د الله والله بصير بما يعملون الله لدن کې د هغه عملونه چې دی کوي لقد من الله على المؤمنين يقينا احسان کړي الله په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم کله چې راوی لګو په دیو کې رسول من انفسهم د جنس تدیونا یتلو علیهم آیاته بیان دیو ته آیاتونه د الله ويزکیهم او پاکی دیو لره ويعلمهم الكتاب او خیدو ته کتاب قرآن والحکمت او پوهه د دین سنت وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اگر چې ودو د دین مخکې خامخا په گمراهی ښکارا کې اولما اصابتكم مصیبه هر وخت چې ورسه تاسو ته مصیبت قد اصبتم مثلها نو یقینا تاسو رسول او د چند هغه قلتم ان هذا او تاسو وی چې د کوم زین دی دا قل تورته وایا
هو من عند انفسکم چې دا د طرف د نفسونو ستاسو نه دی. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله په هر څه باندې قدرت لري. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، او هغه مصیبت چې رسیدلې تاسو ته په هغه ورځ چې مخامخ شوید بلخکري، فباذن الله، نو دا په حکم د الله. وليعلم المؤمنین، او د پاره چې ښکاره کې الله مؤمنان. وليعلم الذين نافقوا، او د دې د پاره چې ښکاره کې الله هغه کسان چې منافقت کړي دي. وقيل لهم، او ویل شي دوی ته تعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله، جنگ وکي په لار د الله کې. او ادفعوا، یا دفع کوي دشمن. قالوا نو دی ویل لو نعلم قتالا، کمون پوی دی په جنگ کولو، لتبعناکم، نو خامخا به مونږ تابعداري کړې وستاسو. هم للکفر، دیو کفر ته یومئذ په دغه ورځ، اقرب منهم للایمان، زیات نږدې دي په نسبت د ایمان. یقولون بافواههم، وایي دیو په خلو خپلو باندې ما لیس فی قلوبهم، هغه څه چې نشته په زړونو د دیو کې. والله اعلم بما یکتمون، او الله خپوهیږي په هغه څه چې دوی پټوي. الذين، دا هغه کسان دي، قالو چې دی وایي لاخوانهم په بار درونو خپلو کې، وقعدوا، او دیو ناستې د جهاد نه، لو اطاعونا، که دیو زمونږ خبره منلې وې، ما قتلوا، نه به وجلی شوي. قلت ورته ووایه فادرؤوا عن انفسکم الموت، دفع کوئ د خپلو ځانونو نه مرګ، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، او ګمان مکو په هغه کسانو چې ووجلی شول په لاره د الله کې، امواتن، مړه د عام مړو پشان، بل احیاء، بلکې دوی ژوندي دي، عند ربهم، نږدې د رب خپل ته، یرزقون، رزق ورکې دی شي دیو ته. فرحین، او خوشحالیږي بما آتاهم الله من فضله، په هغه څه چې ورکړي دیو ته الله د فضل خپلنا. ویستبشرون بالذین، او زیری به اخلي په باره د هغه کسانو کې، لم یلحقوا بهم من خلفهم، چې ندي ورسېدلي دیو ته وروستو د دیونه. الله خوف علیهم، نه به یره په دیو، ولا هم یحزنون، او نه به دیو خفه کېږي. یستبشرون بنعمت من الله، زیری به اخلي دیو په نعمت د الله، وفضل، او په فضل سره. وان الله، او یقینا الله، لا یضيع، نه بربادي، اجر المؤمنین، ثواب د ایمان والو. الذين استجابوا لله، هغه کسان چې منلې د حکم د الله، والرسول، او د رسول، من بعد ما اصابهم القرح، ورستو د دینه چې رسیدل او دو ته زخم. للذین احسنوا منهم، د پاره د هغه چا چې ښایسته عمل کړی د دیونه، واتقوا، یری کړي د اجر عظیم، ثواب لوی دی. الذین، دا هغه کسان دي، قال لهم الناس، چې وویل دیو ته خلکو، جاسوسانو، ان الناس، یقینا کافران، خلق قد جمعوا لكم، جمع کړي دي ستاسو د مقابلې د پاره ډېرې لښکرې. فخشوهم، نو ویریږئ د دیونه، فزادهم ایمانا، نو زیات کړو ایمان دیو لره ایمان. وقالو، او دیو اوی، حسبنا الله، پوره دی مونږ لره الله، ونعم الوکیل، او ښه کار ساز دی. فانقلبوا بنعمت من الله، نو نتیجه دا شوه چې واپس شو دیو په نعمت د الله، وفضل، او په فضل سره، لم يمسسهم سوء، او نو رسیدلی دیو ته هیڅ تکلیف. واتبعوا رضوان الله، او تابعداري وکړه د رضا د الله. والله ذو فضل عظیم، او الله لوی فضل والده. انما ذلكم الشیطان، یقینا دا شیطان جاسوس، یخوفون اولیاءه، یری تاسو لره د مرګرو خپلونه. فلا تخافوهم، نو مېریږئ د هغونه، وخافون، او ویریږئ زمانه، ان کنتم مؤمنین، ځکه چې تاسو مؤمنان یئ. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، او ندی خپه کوي تا هغه کسان چې جلتی کوي په کارونو د کفر کې. انهم، یقینا دیو، لن يضر الله شیئا، ضرر نشي رسولی الله ته هیڅ. یرید الله، غواړي الله، الله یجعل لهم، چې ورنکي دیو ته حظا، برخه حصه، فی الاخرة، په آخرت کې. ولهم عذاب عظیم، او دیو لره عذاب لوی دی. ان الذين اشتروا الكفر، یقینا هغه کسان چې اغسته د کفر بالایمان، په بدله د ایمان کې، لن يضر الله شیئا، چری ضرر نشي رسولی الله ته هیڅ. ولهم عذاب علیم، او دیو لره عذاب درناک دی. ولا يحسبن الذين كفروا، او ګمان دي نه کوي کافران، انما نملي لهم، چې مهلت ورکول زما دیو لره، خیر لانفسهم، غوره دي د پاره د ځانونو د دیو. انما نملي لهم، یقینا مهلت ورکوم موږ دیو لره، لیزدادوا اسما، د دې د پاره چې زیات شي ګناه د دیو. ولهم عذاب مهین، او دیو لره عذاب شرمون کې دی.
ما کان الله ندی الله لیذر المؤمنین چې پرېږدي مؤمنانو لرا علی ما انتم علیه په هغه حال ګډ وډ باندې چې تاسو یې په هغې حتی تر دې یمیز الخبیث من الطیب چې جدا کې پلیت منافق د پاک مخلصنا وما کان الله لیطلعکم او نه دی الله چې خبر کې تاسو لره علی الغیب په پټو خبرو باندې ولکن الله یجتبی من رسله لیکن الله غوره کوي د رسولانو خپلونه من یشاء څومره چې وغواړي فآمنوا بالله نو ایمان راوړئ په الله ورسوله او په رسولانو د هغه وان تؤمنوا وتتقوا او که ایمان راوړو تاسو او ځان مو بچ کو د نفاق نه فلکم اجر عظیم نو تاسو لره ثواب لوی دی ولا يحسبن الذين يبخلون او ګمان دینه کوي هغه کسان چې شومتیا کوي بما آتاهم الله من فضله په هغه مال سره چې ورکړی دیو ته الله د فضل خپلنا هو خیر لهم چې دا غوره دی دیو لرا بل هو شر لهم بلکې دا بد دی دیو لرا سيطوقون زرد چې د دیو غاړې ته به واچولی شي ما بخیلو هغه شی چې دو شومتیا کوي به په هغې یوم القیامت په ورځ د قیامت والله ولله او خاص الله لره میراث السماوات والارض اخیری پاتې کېدل د اسمانونو او د ځمکې دي والله بما تعملون خبیر او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی لقد سمع الله یقینا واورید الله قول الذين قالوا وینا د هغه کسانو چې وایي ان الله فقیر ونحن اغنیاء چې یقینا الله مسکین دی او موږ مالداران یو سنكتب ما قالوا زرد چې وبلیکو هغه څه چې دی وایي وقتلهم الانبیاء وجلد دو پیغمبرانو لره بغیر حق بغیر د جرم شرعي ونقول ذوقوا عذاب الحريق او بوایو اوسکي عذاب د اور سوځونکي ذلك بما قدمت ايديكم دا عذاب په سبب د هغه عمل دی چې مخکې لګلی دی لاسونو تاسو وان الله ليس بظلام للعبيد او یقینا الله نه دی ظلم واله په بندګانو باندې الذين قالوا دا هغه کسان دي چې وایي ان الله عهد الینا یقینا وصیت کړی دی الله مونږ ته الله نؤمن لرسول چې ایمان باندې راوړو په یو رسول حتی یاتینا بقربان تاکله النار تر دې چې راوړي مونږ ته قربانی چې اوسیږي هغې لره اور قل یقینا قد جاءکم راغلی دي تاسو ته رسولان ډېر رسولان من قبل زمانه مخکې په ښکاره دلیلونو سره بالبینات فخکار دلیلونو سره وبالذي او په هغه شی قلتم چې تاسو وایي فلم قتلتموهم نو ولې تاسو وجل هغوی لرا ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی فان کذبوک نو که دوی تا ته دروغجن وایي نو صبر کوه فقد کذبت رسل من قبلک نو دروغجن ویلی شوي دي ډېر رسولانو ته ستانه مخکې جاءوا بالبینات راوړي هغوی ښکاره دلیلونه عقلي والزبر واړه کتابونه والکتاب المنیر او لوی کتابونه رڼا کوونکي کل نفس ذائقة الموت هر سا والا سکونکې د مرګ دی وانما توفون اجورکم یوم القیامه او یقینا پوره بدر کړی شي تاسو ته ثوابونه ستاسو په ورځ د قیامت فمن زحزح عن النار نسوک چې لرې کړی شو د اورنا وادخل الجنه او داخل کړی شو جنت ته فقد فاز نو یقینا کامیاب شو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او نه دی ژوند د دنیا مگر سامان د دوکې دی لتبلون فی اموالکم وانفسکم خامخا ازمیخ به وکړی شي په تاسو باندې په مالونو ستاسو کې او په نفسونو ستاسو کې ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب او خامخا به واورئ تاسو دا کسانو نه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه ومن الذین اشرکوا دا کسانو نه چې شرک کړی دی اذن کثیره بده وینا ډېره وان تصبروا وتتقوا او که صبر وکړو تاسو او ځان مو بچ کړو د ګناه نه فإن ذلك من عزم الأمور یقینا دا د پخو د ضروري کارونه دی وإذ أخذ الله ميثاق الذين او کوم وخت چې واغسته الله پوخ لوز د هغه کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب لتبیننه للناس خامخا بیان تشریح به کوئ د دې خلکو ته ولا تکتمونه او نه به پټوئ دې لرا فنبذوه نو اغرزو دیو هغوی وراء ظهورهم رستو د شاګانو خپلونه واشتروا به ثمنا قلیلا او واغست هغوی په هغې سره عوض لږ دنیا
فبئس ما یشترون نو بد هغه څه چې دوی اخلي. لا تحسبن الذين غمان مکو په هغه کسانو یفرحون چې خوشحاليږي بما اتوا ويحبون په هغه کار چې کوي حق پټول، ويحبون غواړي ان يحمدوا چې صفت وکړي شي دیو بما لم يفعلوا په هغه کار چې نوی دی وکړي. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب نو ګمان مکو په دیو باندې په بچ کېدلو سره د عذاب نه. ولهم عذاب الیم او د پاره د دیو عذاب درناک دی. ولله ملک السماوات والارض خاص الله لره باچای د اسمانونو او د ځمکې ده. والله على كل شيء قدير او الله په هر څه باندې قدرت والده. ان في خلق السماوات والارض یقینا په پیدائش د اسمانونو او د ځمکې کې واختلاف الليل والنهار او پتلو راتلو د شپې او د ورځې کې لآیات لأولی الالباب ډېر دلیلونه دي صفا عقل والو لرا. الذين دیو داسې خلق دي یذکرون الله چې یادوي الله قیاما په ولاړې وقعودا او په ناستې وعلى جنوبهم او په ډړو خپلو باندې ويتفکرون في خلق السماوات والارض او فکر کوي په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې ربنا ما خلقت هذا باطلا او وایدو ای رب زمونږه نه دي پیدا کړي تا دا بې فایدې. سبحانك پاک د تعالی رفقنا عذاب النار نو بچ کې مونږ لره د عذاب د اورنا. ربنا ای رب زمونږه انک من تدخل النار فقد اخزیته یقینا سوک چې داخل کې ته اورتا نو یقینا تا او شرمو هغه لرا. وما للظالمین من انصار او نشته ظالمانو لره هیڅ مددګاران. ربنا ای رب زمون اننا سمعنا یقینا واورید مونږ منادیا یو اواز کوونکی ینادی للایمان چې اواز کوي ایمان ته ان آمنو بربکم چې ایمان راوړی پر خپل فآمنا نو ایمان راوړو. ربنا ای رب زمونږه فاغفر لنا ذنوبنا وبخي مونږ ته ګناهونه زمونږ وکفر عنا سیئاتنا او لرې کې زمونږ نه بدۍ زمونږ وتوفنا مع الابرار او مرګ راولې مونږ ته په ملګرتیا د نیکانو کې. ربنا ای رب زمونږه وآتنا راکې مونږ ته ما وعدتنا على رسلک هغه چې تا وعده کړې ده زمونږ سره په ژبه د رسولانو ستا. ولا تخزنا یوم القیامه او مشرموي مونږ په ورځ د قیامت. انک لا تخلف الميعاد یقینا خلاف نه کې د وعدینا. فاستجاب لهم نو قبول کړي لهم دیو لر ربهم رب د دیو دعاګانې د دیو انی لا اضيع عمل عامل منکم زکه چې زنه بربادوم نیک عمل د عمل کوونکي ستاسو نه. من ذکر او انثى کنارینه او که زنانه وي بعضکم من بعض ستاسو د جنس ته بعضونه دي. فالذین هاجروا نو هغه کسان چې هجرت کړی دی و اخرجوا ویستلی شوي دي من دیارهم د کورونو خپلونه واوذوا فی سبیلی او کړولی شوي دي په لاره زما کې وقاتلوا جنګونه یې کړي دي وقتلوا وجلی شوي دي لأکفرن عنهم سیئاتهم خامخا لرې بکم د دیو نه بدۍ د دیو ولأدخلنهم او خامخا داخل بکم دیو جنات جنتونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولي ثوابا من عند الله بدله ده د الله د طرفنا. والله عنده حسن الثواب او الله سره ښایسته بدلی دي. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دوکه دې نه کې تعالی راتلل ګډوډ د کافرانو په ښارونو کې. متاع قلیل دا فایده ده لږه ثم مأواهم جهنم بیا ځای د دیو جهنم دی وبئس المهاد او بد دی ځای تیار شوی دا جهنم. لكن الذين اتقوا ربهم لیکن هغه کسان چې یریږي د خپلنا لهم دیو لره جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولي خالدین فیها همیشه به په هغې کې نزلا من عند الله تیاره میلمستیاره د طرفه د الله نه. وما عند الله او هغه څه چې د الله سره دي خیر للابرار غوره دي نیکانو لرا. وان من اهل الكتاب او یقینا بعض د کتاب والونا لمن یؤمن بالله خامخا هغه دي چې ایمان لري په الله وما انزل الیکم او په هغه کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته وما انزل الیهم او په هغه کتابونو چې نازل کړی شوي دي دیو ته خاشعین لله عجزي کوونکي دي الله ته. لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا نه اخلي دیو په آیاتونو د الله عوض لږ دنیا. اولئک دغه کسان لهم دیو لره اجرهم ثواب د دیو دی عند ربهم په نزد رب د دیو. ان الله یقینا الله سریع الحساب زر حساب کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا اے ایمان والو صبر کوئ او وینا د صبر کوئ.
ورابطوا او تیاری کوي د جهاد واتقوا الله او یریږئ د الله نه لعلکم تفلحون د دې دپاره چې کامیاب شئ. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي اے خلقو ویریږئ د رب خپل نه هغه ذات خلقکم چې پیدا کړي تاسو من نفس واحدة د نفس یونا وخلق منها زوجها او پیدا کړي د هغه نه بیبي د هغه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او خوار کړي د غدوانو نارینه او زنانه ډیر. واتقوا الله الذي او يرکوي د الله نه هغه ذات تساءلون به چې سوال کوي تاسو د هغه نه والارحام او ویریږئ د ختمولو د خپل ولینا. ان الله یقینا الله کان علیکم رقیبا دی پتا سبحانه ساتندونکې. وآتوا اليتامى اموالهم ورکوي یتیمانانو ته مالونه د هغې ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او ما اخلی پلیت په بدل د پاک کې ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم او مخوري د هغوی مالونه د خپلو مالونو سره انه کان حوبا کبیرا یقینا دا ګناه دی لوی. وان خفتم او که یریږئ تاسو الله تقسطوا چې انصاف به ونه کړئ فی الیتاما په باره د یتیمانانو جنکو کې فانکحوا نکاح کوئ ما طاب لکم من النساء د هغې سره چې حلالې وي تاسو لره د نورو زنانو نه مثنا وثلاث ورباع دوه او درې او څلور. فان خفتم نو که یریږئ تاسو الله تعدلوا چې انصاف به ونه کړئ فواحدة نو یوه پوره ده او ما ملکت ایمانکم یا گزاره کوئ د هغه وینځ سره چې مالک د ښی لاسونه ستاسو. ذلک ادنا الله تعولو دا ډیره نږدې ده چې تاسو به ظلم ونه کړئ. وآتوا النساء صدقاتهن نحله او ورکوئ زنانو ته مهرونه د هغې په خوشحالۍ سره فان طبن لکم نو که دو معافي وکړي تاسو ته عن شیء د څه څیز نه منه د خپل طرف نه نفسا په خوشحالۍ ازروی نفس فکلوه نو خورئ هغه هنیئا مریئا په مزې سره او بې نقصانه. ولا تؤتوا السفهاء او مه ورکوئ کم عقلو ته اموالکم التي مالونه د هغوی جعل الله لكم قیاما چې ګرځولی دی الله تاسو لره ولایت د هغې تاسو مشران یې. ورزقوهم فیها خوراک ورکوئ دو ته په هغې کې وکسوهم او جامې ورکوئ دو لره وقولوا لهم قولا معروفا او وایه دو ته وینا نیکه. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح او ازمیخ کوئ په یتیمانانو تر هغې کله چې ورسي وخت د نکاح ته بلوغ. فان آنستم منهم رشدا نو که معلوم کو تاسو د هغې نه هوښیارتیا فادفعوا الیهم اموالهم نو ورکوئ هغې ته مالونه د هغې. ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا او مه خورئ هغه بې ځایه په خرج کولو سره او په تادۍ سره د دې یرې نه چې دې وبلوي شي. ومن کان غنیا فلیستعفف او څوک چې مالدار وي نو ځان دې ترې بچ کوي د مال د یتیم نه. ومن کان فقیرا او څوک چې محتاج وي فلیأکل بالمعروف نو خوراک دې کوي د هغې نه په ښه طریقه. فاذا دفعتم الیهم نو کله چې ورکوئ تاسو هغې ته اموالهم د هغې مالونه فاشهدوا علیهم نو ګواه نیسئ په هغې باندې وکفا بالله کافي دی الله حسیبا حساب کوونکې. للرجال نارینهو دپاره نصیب برخه ده مما ترک الوالدان د هغه مال نه چې پرېښودي مور و پلار والاقربون او خپلولانو. وللنساء او د زنانو دپاره نصیب برخه ده مما ترک الوالدان د هغه مال نه چې پرېښودي مور و پلار والاقربون او خپلولانو. مما قل منه که لږ وي د هغې نه او کسور او که ډېر وي نصیبا مفروضا برخه ده مقرر کړی شوي. واذا حضر القسمة اولو القربا کله چې حاضر شي تقسیم د مال تخپلولان والیتاما او یتیمانان والمساکین او مسکینان فرزقوهم منه نو خرچه ورکوئ هغې ته د هغې مال نه. وقولوا لهم قولا معروفا وایه هغې ته وینا نرمه. وليخشى الذین لو ترکوا او ودیریږي هغه کسان لو ترکوا که پرېښودی که پرېږدي هغوی من خلفهم رستو د ځان نه ذریة الواد ضعافا کمزوري خافوا علیهم نو یره دې کوي په هغې باندې د ظلم د خلکو نه. فلیتقوا الله نو ویریږئ د الله نه ولیقولوا قولا سدیدا او وایئ وینا برابر حقه. ان الذین یقینا هغه کسان یأکلون اموال الیتاما چې خوري مالونه یتیمانانو ظلما په ناحقه سره
انما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا دیو اچې په ګېړو خپلو کې اور وسیصلون سعیرا او زرد چې داخل بشي اور ته. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یوصیکم الله کلک حکم درکې تاسو ته الله فی اولادکم پبارد میراث د اولاد تاسو کې للذکر نارینه د پاره مثل حظ الانثیین پشان د برخې د دوو زنانو دي. فإن كن نساء نکوي زنانا فوق اثنتين دویا زیات د دوونه فلهن ندول رسول سعد وحسید ما ترک د هغه مال نه چې پرې ښودلی وي. وإن كانت واحدة او کوي یوه فلها النصف نو هغې لره نیمه برخه ده. ولأبویه او د د مور پلار د پاره لكل واحد منهما هر یو لره د دې دواړو نه السدس شپږمه برخه ده مما ترک د هغې نه چې پرې ښودي وي. ان كان له ولد کچری وی هغه لره اولاد فإن لم يكن له ولد او کنی هغه لره اولاد وورثه ابواه او وارثان د مور پلار وی فلأمه الثلث نو د مور د پاره درېمه برخه ده. فإن كان له اخوة او کوي د لره رونه فلأمه السدس نو مور لره شپږمه برخه ده. من بعد وصیة وروستو د پوره کولو د وصیت نه یوصي بها چې وصیت کړی په هغې سره او دین او وروستو د ادا کولو د قرض نه. آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو او زامن ستاسو لا تدرون نه پوهیږئ ایهم اقرب لکم نفعا چې کوم یو د دیو نه زیات نږدې دی تاسو ته په نفع کې. فریضة من الله حسی مقرر کړی شوي دي د طرفه د الله نه. ان الله یقینا الله کان دی علیما فوا حکیما حکمتون والا. ولکم نصف ما ترک ازواجکم او تاسو لره نیمه د هغه مال نه چې پرېښودلی وي ښځو ستاسو ان لم یکن لهن ولد کچرې نه د هغې دپاره هېڅ الواد. فإن كان لهن ولد کئی د هغې دپاره الواد فلکم الربع نو تاسو لره څلورمه حصه ده مما ترکن د هغه مال نه چې پرېښودی وي من بعد وصیة وروستو د پوره کولو د وصیت نه یوصین بها چې وصیت کړی د هغې او دین او ورستو د ادا کولو د قرض نه. ولهن الربع او ښځو لره څلورمه حصه ده مما د هغې نه ترکتم چې پرېښودي تاسو ان لم یکن لکم ولد کنی تاسو لره اولاد. فإن كان لکم که ستاسو دپاره الواد فلهن الثمن نو دې ښځو لره اتمه حصه ده مما ترکتم د هغه مال نه چې پرېښودي تاسو من بعد وصیة وروستو د پوره کولو د وصیت نه توصون بها چې وصیت کوئ تاسو په هغې سره او دین او د ادا د قرض نه. وإن كان رجل یورث او کچري یو سړی چې میراث ترې نه وړی شي کلالة منوتی میرات او امرأة یا زنانه داسې وي وله او د هغه دپاره اخون ورور وي او اختون یا خور د مور نه صرف فلكل واحد منهم السدس نو هر یو لره د دې دواړو نه شپږمه حصه ده. فإن كانوا أكثر من ذلك نو کوي دیو زیات د دینا فهم شرکاء نو دیو برابر برخواله لري في السدس په درېمه حصه کې من بعد وصیة وروستو د پوره کولو د وصیت نه یوصى بها چې وصیت کېدی شي په هغې سره او دین او د ادا د قرض نه. غیر مضار نه به ضرر ورکوونکي په وصیت سره وصیة من الله دا کلک حکم دی د الله د طرف نه. والله علیم حلیم الله پوهه دی او صبرناک دی. تلک حدود الله دا حکمونه او پولې د الله دي. ومن یطع الله ورسوله چا چې تابعداري وکړه د الله او د رسول د هغه يدخله جنات تجري من تحتها الانهار داخل بکی الله هغه لره جنتونو ته چې بهیږي بلاندې د هغې نه ولي خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې وذلک الفوز العظیم او دا کامیابي لویه ده. ومن یعص الله ورسوله او چا چې نافرماني وکړه د الله او د رسول د هغه ويتعد حدوده او تیر شو د پولو د هغه نه يدخله نارا خالدا فيها نو داخل به کې هغه لره اور ته چې همیشه به په هغې کې وله عذاب مهین او د لره عذاب دی شرمونکی. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم او هغه زنانه چې بدکاري وکړي د زنانو ستاسو نه فاستشهدوا علیهن اربعة منکم نو ګواه وغواړئ په هغې باندې څلور د نارینهو ستاسو نه. فإن شهدوا نو که ګواهي وکړه دیو
فامسكوهن في البيوت نو حصار کوي هغې لره په کورونو کې حتی يتوفاهن الموت تر دې چې واخلي هغې لره مرګ او يجعل الله لهن سبيلا یا مقرر کې الله هغې لره سلار. واللذان يأتيانها منكم او هغه دوه کسان چې وکړي بدکاري ستاسو نه فآذوهما نو تکلیف ورسوي هغې ته زور نه ورکوي هغې ته فإن تابا نو که توبه وکړه دوی واصلحا او نیک عمل وکړو فأعرضوا عنهما نو مخ واړوئ د هغې د زورنې نه ان الله كان توابا رحيما یقینا الله توبه قبلونکی دی او رحم واله دی. انما التوبة على الله یقینا قبول د توبې د الله یقینا قبول د توبې د الله په نز هغه چا لره دی یعملون السوء چې عمل کوي بد بجهالة په ناپوهۍ سره ثم يتوبون من قريب بیا توبه وباسي نږدې فاولئک يتوب الله عليهم نو دغه کسان توبه قبل الله د دیو وکان الله علیما حکیما او الله پوهه دی او حکمتونه واله دی. وليست التوبة نشت قبول لتوبه للذین هغه کسانو لره یعملون السیئات چې عملونه کوي د بدۍ حتی تر هغه اذا حضر احدهم الموت چې کله نږدې شي او د دیو ته مرګ قال وای دی انی تبت الآن یقینا ما توبه کړه اوس وللذین او نه د توبه د هغه کسانو یموتون چې مړه کېږي وهم کفار په داسې حال کې چې دو کافري اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما دغه کسان تیار کړی دی مونږ دوی لره عذاب درناک. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا يحل لكم ندی حلال تاسو لره ان ترثوا النساء کرها چې وارثان شي د زنانو په زور ولا تعضلوهن او ما تنگوي دی لره لتذهبوا چې واخلئ ببعض ما آتیتموهن بعض هغه مال مهر چې ورکړی تاسو دیو ته الا ان یأتین بفاحشة مبینه مگر کراتللو کې دو په بدکارۍ ښکارا وعاشروهن بالمعروف او ژوند کوئ د دیو سره په ښه طریقه ژوند تیروئ فان کرهتموهن او که بد ګڼئ تاسو د دیو نه څه شی فعسا نو کېدی شي ان تکرهو شیئا چې بد ګڼئ تاسو یو شی ویجعل الله فی خیرا کثیرا وګرځئ الله په هغې کې فایدې ډېرې. وان اردتم استبدال زوج مکان زوج او که غواړئ تاسو بدلون د یوې ښځې په ځای د بلې ښځې وآتیتم احداهن قنطارا او ورکړئ تاسو یو د دیو ته لویه خزانه مهر فلا تأخذوا منه شیئا نو ما اخلئ د هغې نه هېڅ شی اتأخذونه آیا اخلی تاسو بهتانا دی لره په بدنامه لګولو و اسما مبینا او ګناه کوونکي ښکارا وکیف تأخذونه وسنګ اخلی تاسو وقد افضى بعضکم الى بعض او رسیدل کړي دي بعض ستاسو بعضو ته واخذنا منکم میثاقا غلیظا او اغستل دي ښځو ستاسو نه لوس پوخ مضبوط ولا تنکحوا نکاح مکوئ ما نکح آباؤکم من النساء د هغه چا سره چې نکاح ورسره کړی دی پلارانو ستاسو د زنانو نه الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي انه کان فاحشة ومقتا یقینا دا د ښکاره ګناه او سبب د غضب وساء سبیلا او بد لاره ده. حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې نکاح د میندو ستاسو و بناتکم او د لوڼو ستاسو و اخواتکم او د خویندو ستاسو و عماتکم او د تروریانو ستاسو و خالاتکم او د تروریانو د مور د طرف نه و بنات الاخی او د لونو د رور ورېرې و بنات الاخت او د لونو د خور خورزی و امهاتکم اللاتی ارضعنکم او من ستاسو هغه چې پی درکړي تاسو ته و اخواتکم من الرضاعة او خویندې ستاسو د پی ورکولو د وجنه و امهات نسائکم او من د ښځو ستاسو خواخیانې وربائبکم اللاتی او پرکټۍ ستاسو هغه فی حجورکم چې په پالنه ستاسو کې دي من النسائکم اللاتی د ښځو ستاسو هغه نه دخلتم بهن چې یو ځای شوي تاسو د هغوی سره فإن لم تكونوا دخلتم بهن نو که تاسو نه یو ځای شوي د هغې سره فلا جناح علیکم نو نشته ګناه په تاسو باندې وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او ښځې د زامنو ستاسو انګوریانې هغه زامن چې ستاسو د شانه پیدایي وان تجمعوا بین الاختین او جمع کول د دوو خویندو الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي ان الله کان غفورا رحیما یقینا الله بخنه کوونکی او رحم کوونکی دی.